السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلمه مو پر تن وي. دوستانو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې د امریکا ډیوي لاټري یا د امریکا لاټرۍ لپاره ثبت نام ترسره کړو. دا چې ډېر ملګرو په واتساپ کې پوښتنه کړې وه، نو په همدې خاطر مو غوښتل چې تاسو لپاره ویډیو ایډیټ کړم. نو ملګرو، د دې لپاره به تاسو یوه دانه عکس هم له ځان سره ولرئ. نور سندونه باید تاسو هم ورسره ولرئ، لکه تذکره شو، پاسپورټ شو، ایمیل شو، موبایل شماره شو. د هغه سندونه دي چې د امریکا لاټرۍ ثبت نام لپاره پکارېږي. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. بله یوه خبره ملګرو دا چې د عکس په برک به انشاءالله د ویډیو په پای کې زه تاسو ته په لاندې ډول معلومات درکړم چې 600 پکسله کې څنګه عکس د امریکا لاټرۍ لپاره برابرولی شو. نو ملګرو، ویډیو اوږدېږي، په ویډیو باندې فایل کوو. خو مخکې ملګرو له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېره مهربانۍ سره هیله کوم چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم مخکې له ملګرو سره شیر کړئ. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو، تاسو چې د اوس کوم ثبت نام ترسره کوئ، دا به تاسو یا ګوګل یا ګوګل کروم کې دواړه یوه خبره ده، د دواړو کې به تاسو ترسره کولی شئ. نو ملګرو، زه دا د ګوګل راخلاصوم او تاسو که ګوګل کروم یې که ګوګل یې مشکل نشته، راخلاص یې کړئ. نو ملګرو، د پورته سرچ بار چې دی، دلته به تاسو اوس ورته ولیکئ ډیوي لاټري پروګرام. دوستانو، یوه خبره بله ډېره ضروري خبره ده چې ما چې هر کله لینک خلاص شه د امریکا ډیوي لاټري، هلته 4 لینکونه راوتلي دي د امریکا لاټرۍ په ثبت نام په هکله، چې بعضې یې پیسې غواړي او بعضې یې په وړیا دي. نو ملګرو، تاسو ته رسمي لینک له لارې تاسو مراجعه وکړئ، او رسمي لینک به زما ټلګرام چینل کې وي، او ټلګرام چینل لینک به همدې ویډیو ډسکرپشن کې وي. تاسو رسما کولی شئ چې زما ټلګرام چینل ته لاړ شئ او دغه لینک ته مراجعه وکړئ. ملګرو، تاسو دلته د لیکلو ډول مه ورڅوئ، تاسو لینک له لارې ورشئ تر څو ستاسو ثبت نام دقیق ترسره شي. نو ملګرو، زه لینک یو ځل راخلاصوم، تاسو ته دغه لینک ښایم. نو ملګرو، دغه پورته لینک چې دی، دا ما له ټلګرام چینل څخه پیل هغه راواخیستی، او دغه لینک چې دی دا به تاسو زما له ټلګرام چینل څخه راواخلئ او دلته به یې پیسټ کړئ، یا ټلګرام چینل څخه چې کلیک ورباندې وکړئ، رسما دغه صفحې ته تاسو ننوتلی شئ. نو ملګرو، دې ته چې لاړئ، تاسو به دغه صفحه سرچ کړئ. دا دی ما سرچ وکړو او تاسو ته دلته اوس ښکاري چې موږ ته بله صفحه یا انټرفیس راځي. صبر کوو دوستانو. 600 پکسله که مخکې عکس ورته برابر کړئ تر څو ستاسو عکس هم دقیق وي. دوستانو، دا پر ما چې هر کله موږ ته راخلاص شو، دلته موږ ته لیکلی دی ویلکم. دا ویلکم موږ ته یې ښه راغلاست وویلو. دوستانو، دا چې موږ ته یې ښه راغلاست وویلو، د هغه څخه وروسته به تاسو ته لاندې د 2026 کال ډیوي لاټري چې کوم معلومات یې هم دا دلته تاسو کتلی شئ، او د عکس په اړه چې کوم معلومات چې څه ډول عکس د امریکا لاټرۍ لپاره پکارېږي، دا دلته تاسو کتلی شئ. ملګرو، اصلي خبره هم دلته ده. تاسو به د ثبت نام لپاره په بګین انټري باندې ورته کلیک واخلئ. زه دا د بګین انټري باندې ما کلیک واخیسته. دوستانو، د فرام صفحې ته ننوځو. دوستانو، دلته یو کوډ دی، دا به تاسو ورته لیکئ. دلته تاسو ته لیکلی دغه کوډ، دا کوډ به تاسو ورته لیکئ، او په دې خانه کې به یې تاسو ورته لیکئ. ملګرو، په دې خانه کې به تاسو دغه کوډ ورته ولیکئ. زه دغه کوډ ورته لیکم KP. دوستانو، که په غټو حروفو وي تاسو به یې په غټو ولیکئ، او که په کوچني وي تاسو به یې په کوچني ولیکئ. نو دا دی، ما دغه کوډ ولیکه، او بیا به په سبمیټ باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو، هر کله مو چې دا سبمیټ کړه، موږ ته د بله صفحه راځي. دوستانو، تاسو نه دا فورم په 30 دقیقو کې بندېږي، که تاسو کار ورباندې ونه کړئ، خو 30 دقیقې دغه فورم چې دی نه بندېږي. اوس ملګرو، دلته به تاسو نوملیکنه کوئ. دغه د نوملیکنه فارم دی، او زه دلته نوملیکنه کوم، او تاسو یې دقیقه وګورئ. دوستانو، ما نومونه هر څه په سمسنګ نوټ کې اچولي دي. دلته یو ملګري ثبت نام دی، دغه زه ترسره کومه. لومړی تخلص رااخلم، او دغه به دلته راکاپي کړم، او هلته به یې پیسټ کړم. دوستانو، فیملی نیم کې به تاسو تخلص ورکوئ، او فرست نیم کې به تاسو خپل نوم ورکوئ. فرست نوم کې زه د نفر ټول نوم ورکوم، او دغه نفر چې دی ټول نوم به ورکړم. د 2 کرکټره چې وي، یو ځل کاپي کېږي، یو ځل بیا پاتې کېږي.
نو دا به ورکړم او بیا به دا بل راکاپي کړم. دوستانو تاسو نوملیکنه د دې لپاره چې تاسو دقیقه نوملیکنه ترسره کړئ هر څه تاسو سمسنګ نوټ کې یو ځای درته واچوئ تر څو ستاسو نوملیکنه دقیقه راشي. نو ملګرو دلته یوه بله خبره ده میډل نیم. د میډل نیم څخه به تاسو تیر شئ ځکه چې موږ او تاسو منځنی نوم نه لرو. د دې لپاره به دغه ټیک مارک تاسو اپ کړئ. ملګرو لاندې به تاسو میل ورته انتخاب کړئ، دې ځای به تاسو میل ورته انتخاب کړئ. که تاسو په ملي هم کولی شئ، په ملي ثبتنام هم ترسره کولی شئ. بل ملګرو دلته تاسو دې برید ډیټ ستاسو د زیږېدو دقیقه نېټه به تاسو دلته د پاسپورټ یا تذکرې څخه ورکوئ. نو ملګرو زه یو ځل د دغه نفر میاشت رااخلم چې کومه میاشت کې زیږېدلی دی. ستنه وبخئ. دا به دوستانو راکاپي کړئ، دلته تاسو به دلته راکاپي کړئ او دا به دلته تاسو ولیکئ او بیا به تاسو دلته دغه کوم هغه چې دی ورځ دا به تاسو دلته ولیکئ او بیا به دلته د زیږېدو کال ولیکئ. ملګرو زیږېدو کال چې دی 1990 دی، دا به هم د ډول تاسو ولیکئ او بیا به لاندې تاسو راشئ، دلته تاسو ته لیکلي دي سیټي ویر یور برین، تاسو په کوم ښار کې زیږېدلی یاست. نو زه به دلته کونړ ورته انتخاب کړم ځکه چې دا ملګری چې دی له کونړ څخه دی او تاسو هم کولی شئ د هر ولایت چې وایي تاسو خپل ولایت ورته انتخاب کړئ. نو زه په الحال کونړ ورته انتخابوم او دلته دوستانو دلته به تاسو ورته انتخاب کوئ ویر آر کنټري، تاسو به دلته افغانستان ورته انتخابوئ. دا د ما افغانستان انتخاب کړ. دوستانو تاسو به اوس دغلته دوه چک مارکونه چې دي دغه دوستانو دلته که تاسو له نورو هېوادونو څخه اپلای ورته کوئ، مثلا سعودي څخه دوبۍ څخه، نو تاسو به دغه اپشن چې وي دا به نو کوئ ورته. خو په الحال ما یس کړی زه له افغانستان څخه ثبت نام ورته کوم. که تاسو له بل هېواد څخه ثبت نام کوئ دلته تاسو ته د هغه پوره مطابق معلومات راځي. ما ورته یس کړه، زه له افغانستان څخه ثبت نام ترسره کوم. دوستانو اوس لاندې دلته موږ عکس ورته انتخابوو، دې ځای کې 600 پکسل عکس باید موږ او تاسو مخکې برابر کړی وي، هغه زه د دې ځای څخه رااخلم. دا د ملګرو موږ عکس هم واخیستو او اوس دلته ادرس لاین دی. دوستانو دغه لومړی اپشن چې دی میلینګ ادرس، دغه میلینګ ادرس کې به دوستانو تاسو دغه لومړی اپشن او ترڅنګ یې دغه دوهم دغه دوستانو دغه اپشنال دی، له دغه څخه به تاسو تیر شئ او دغه چې دی ادرس لاین دلته به تاسو مثلا ادرس ورکئ. زه ورکوم کونړ، مثلا کونړ دا مو ورکړه او دلته سیټي دا هم کونړ دی، کونړ به ورته انتخاب کړم. دوستانو بل ولسوالي چې دو دا به هم تاسو ورته انتخاب کړئ. دغه ولسوالي ډیره مهمه وي او تاسو د ولسوالي تاسو تذکرې څخه دقیقه واخلئ او دلته ورته ولیکئ. دوستانو دا مو هم ولیکله. دوستانو دلته تیر کال هم داسې وشول چې ډېرو ملګرو دغه زیپ کوډ چې دی یا پورټسال کوډ چې دی دغه خانه یې پرېښې وه، خو دا هم که څه هم آپشنل دی خو تاسو وکولی شئ دغه کوډ له ګوګل څخه را پیدا کړئ. دوستانو دغه کوډ به تاسو څنګه را پیدا کوئ؟ دلته زما سره یو اپلیکیشن دی، دلته به تاسو زه دغه کوډ را پیدا کړم، ورته ولیکم چې د کونړ زیپ کوډ څو ده، دا به انشاءالله موږ ته ټول معلومات راکوي. زه به ورته ولیکم د کونړ زیب کوډ څو ده. دوستانو اوس به انشاءالله موږ ته معلومات راکوي. دا د دوستانو تاسو ته ملګرو دلته معلومیږي چې دغه موږ ته ټول معلومات راکړل چې د کونړ زیب کوډ چې دی دغه 2850 دی، 2850 دا به اوس دلته تاسو ولیکئ. دوستانو دغه به زه دلته ولیکم 2850 او دلته به تاسو ورته افغانستان انتخاب کړئ. زه ورته افغانستان انتخابوم، دا د ملګرو او دلته به تاسو دوستانو بیا هم چې کوم ځای کې تاسو په الحال اوسېږئ دلته به هم تاسو افغانستان ورته انتخاب کوئ او دلته به تاسو موبایل شمېره چې ده دلته به تاسو موبایل شمېره ورته انتخاب کوئ. زه ملګرو دغه شمېره رااخلم له دې ځای څخه. دوستانو دغه شمېره له دې ځای څخه کاپي کوم او هلته پیسټ کوم
دوستانو دغه به را کپي کړه او دلته به تاسو دوستانو ایمیل ادرس لیکئ. دلته به تاسو ایمیل لیکئ او دلته به تاسو کنفرم ایمیل لیکئ. دواړه به تاسو ولیکئ او تاسو فورم به انشاءالله بشپړېږي. زه دغه ایمیل را اخلم ملګرو، زه د سره کاپي کوم او دا به را کاپي کړو او هلته به یې پیسټ کړم. دوستانو بیا هم دغه ایمیل به تاسو کنفرم کړئ. دوستانو زه دغه سم یو ځل ورکوم تر څو په ایمیل کې غلطي رامنځته نه شي. خو په هر صورت دوستانو زه بیا هم را کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم تر څو ویډیو اوږده شوې نه وي. ویډیو نه غواړو چې اوږده شي، ځکه چې بعضې ملګرو بیا نه شي کولی چې دومره زیاته ویډیوګانې وګوري. د ملګرو دغه به هم تاسو دلته پیسټ کړئ او دوستانو دلته به تاسو د خپلو زده کړو اندازه ورته وټاکئ. مثلا دلته چې تاسو تر څو پر زده کړه کې ملګرو زموږ دغه ملګری چې دی ډاکټر چې دی ډاکټر دی، نو دلته به موږ او تاسو ډاکټر ورته انتخابوو. دوستانو دا چې موږ او تاسو که فامیلي ثبت نام کوئ نو دلته به تاسو د خپلې ښځې په باره کې بیا معلومات ورکوئ. نو زه په حال انمرډي انتخابوم، مثلا زه ودن نه لرم نو دا به ورته انتخاب کړم او دغه فورم به انشاءالله بشپړېږي او دلته به تاسو د ماشومانو تعداد ورته ولیکئ، خو هغه پکې تاسو فامیلي ثبت نام کوئ. نو زه په حال 0 ورته لیکم، زما واده هم نه دی کړی. نو دوستانو له هغې وروسته به تاسو چې دا فورمه بشپړ شوه تاسو په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. دوستانو هر کله مو چې دا صفحه کنټینیو کړه انشاءالله تاسو ته دوهم ځل د فورمې چیکینګ راځي چې تاسو هم کولی شئ فورمه دوهم ځل چیک کړئ. او دغه صفحه انشاءالله موږ ته خلاصېږي. دا دی دوستانو که موږ غلطي نه وي کړې نو موږ ته دغه صفحه نه راکوي، خو موږ په حال کومه تېروتنه نه ده ترسره کړې نو زموږ نوملیکنه تر دې ځایه راورسېده. دوستانو که تاسو کولی شئ پخوانۍ صفحې ته بیا مراجعه وکړئ، ګوټه بیک پارټ لومړۍ برخه ته تاسو بیرته کولی شئ وګرځئ، خو ما کومه تېروتنه نه ده کړې او زه نه غواړم چې لومړۍ صفحې ته لاړ شم. دوستانو تاسو به له دې وروسته لاندې راشئ، د ثبت نام آخري مرحله چې ده په سبمیټ باندې ورته کلیک واخلئ. دا مو دوستانو چې هر کله کلیک کړه تاسو ته ټوله ثبت نام پروسه پای ته رسېږي او تاسو ثبت نام بشپړېږي. صبر کوو دوستانو. دا دی موږ ثبت نام په بشپړه توګه باندې ترسره شو. دوستانو دغه زموږ ثبت نام چې دی دغه ترسره شو. نو ملګرو دلته تاسو نه 2 خبرې دي چې 3 خبرې دي چې تاسو نتیجه یو په دغه تخلص چې دی په دغه باندې راوځي او بل کنفرمیشن نمبر چې دی په دغه باندې راوځي او بل د زیږېدو نیټه چې دی ستاسو نتیجې په دغه باندې راوځي او دغه درسره وساتئ. نو ملګرو اوس په د عکس په اړه دومره معلومات درته ووایم چې دا خو د ثبت نام طریقه وه چې ټوله موږ او تاسو ترسره کړله او په بریالیتوب سره. نو ملګرو د ثبت نام په هغه د عکس باره کې تاسو ته دومره وایم چې تاسو به د لومړی عکس چې دی موبایل په کمره باندې به یې واخلئ او وروسته به تاسو پکزلې پروګرام چې دی یا دغه پروګرام چې دی دغه به GPG موډ ته واړوئ او بیا به تاسو ملګرو وبخښئ بیا به تاسو دغه اپلیکیشن ته راشه او دلته به تاسو سایز ورته برابر کړئ. دلته تاسو سایز ورته برابرولی شئ. نو ملګرو دغه ویډیو چې ډېره مهمه او ضروري ویډیو وه او تاسو کوشش وکړئ ویډیو تر پایه پورې وکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو نور د خدای